د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړو له دوام سره د مذاکراتو او حل لارو نړیوالې هڅې زیاتې سوي دي. د اسلامي علماو د نړیوال اتحاد مشر علي محی الدین قرداغي د جګړې د سمدستي بندېدو فتوا ورکړې او د روژې مبارکې میاشتې د درناوي لپاره یې د سیاسي خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. جګړه د رمضان له وروستۍ لسیزې مخکې ودروي څو د هغو غونډو لپاره زمینه برابره شي چې له اختر وروسته به ترسره کیږي او پکې به شرطونه او مسلې هم وڅېړل شي. د قطر، سعودي عربستان او ترکیې هیوادونه به هم انشاءالله د ستونزو د حل لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. موږ په اتحادیه کې هم د خپلو ټولو امکاناتو سره د دې موضوع په خدمت کې یو او چمتو یو چې له دواړو وروڼو لورو سره وګورو. افغانستان کې دینی عالمان دغه جګړه حق بولي او وایي د پاکستان حکومت د اسلامي شریعت خلاف جوړ نظام دی. د دوی په وینا پاکستاني او نړیوال عالمان د افغانستان او پاکستان د وضعیت له شرعي اړخونو پوره خبر نه دي. دوی زیاتوي چې څه موده وړاندې د هیواد په کچه د دینی عالمانو سترې شورا فتوا ورکړې وه چې پر افغان خاورې د تیرې کوونکو پر وړاندې جهاد فرض دی. دې باره کې د افغانستان تقریبا زر جایدو شیخ صاحبانو، علماء کرامو، د افغانستان د اطرافو نه د مرکزونو نه د راټول شوي علماو دې فتوا ورکړې ده. هر څوک چې د افغانستان په اسلامي نظام باندې حمله کوي، ضرر رسوي، د دوی په مقابل کې په افغانانو باندې جهاد فرض ده، دفاع فرض ده. نو دغه جهاد وسه په مقابل د پاکستان کې د فرضیت حکم لري د دغه فتوی په اساس باندې. ځکه دغه فتوا چې د سترې محکمې تایید کړې ده، اوس د دغه فتوی په اساس باندې امیرالمؤمنین حفظه الله د امارات مسؤلین چې کوم جنګ کوي هغه د دغه فتوی په رڼا کې کوي. سره له دې پاکستاني ځواکونو د دغه فتوا له صادرېدو څو ساعته وروسته د خوست د ګربز ولسوالۍ د برخیل سیمې د خلکو کورونه په درنو وسلو وویشتل. همداراز یې په خوست، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې عام ولسي وګړي شهیدان او ټپیان کړي او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د پکتیا په سمکنۍ او پټان، د پکتیکا په برمل او شکین، د خوست په علي او تریزیو، ځاځي میدان او د کونړ په ناړۍ ولسوالیو کې په ملکي سیمو او کورونو د پاکستاني پوځیانو لخوا د درنو وسلو ډزې شوي چې له کبله یې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نورو ټپیان شوي دي. په دې بریدونو کې نږدې 10 کورونه ویجاړ او له 100 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي. په دې بریدونو کې څو دوکانونه، مارکیټونه او جوماتونه هم په نښه شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د پاکستاني ملیشو تلفات له 300 کسانو اوښتي دي. بلخوا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ولسي لاریونونه روان دي چې یوازې د شنبې په ورځ د کب په 6 زرګونه کسانو په ننګرهار، زابل، بدخشان، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس او نورو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد لاریونونه وکړل او د اسلامي امارت پوځي عملیات مشروع حق وباله.